د عشاق بالعالمی صحابه ناستی په جماعت کې یو باندې چیر آگے و غم کې ناستو د پیغمبر بیان اوري اوس د معشوقی بیان جاری ده زما دی توبه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د معشوقی او صحابه او د عاشقانی بیان جاری دی او پدې کې ناګانه دغه بودو چې او د باندې چې ته متیاز ورغه چې متیاز ورغه لنګي اوچت کو په جمعات کې متیاز را پرېخ لکه اوس دا بیان جاری دی او تاسو له متیاز درغه په جمعات کې مک صحابه ورته ټول غوسه شو چې جمعات کې د پیغمبر علما پرې دي چې متیاز یو کېو اوسګارش بھئی متیازی چی نیمے کی بند کی سڑے بیماری گی استاذ پہ ایمان دا شیخان میخان ہوئے کہ او سڑی دا جمع کے پرتک پرانستو متیازی را پریخوی ما خیال دے جوندے بنوزی دی جماعتنا کنا دا دا سی مڑ بے کئی پوالو چو وہ جماعت کی تا پہ ایمان ہوایا چې ظالم سړی په جماعت کې ډېر زیات پلیتی که متیاز ډېرې پلیتی ټول وایي کم سړی چې په رڼا ورځې پردی غوښې او پردی تیکې خوري په جماعت کې هغه پلیت ډېر خراب دی او که چا چې غل پکې وکړه هغه ډېر خراب ها غول ډیر پلیت دی او کارامي په جماعت کې ډیر پلیت دی تاسو وايي په دې جماعتونو کې پاخه رامیان ولاړ نه په مانځه پاخه رامیان پاخه بېمان ظالمان پردی غوښې او پردی تیکې خوړونکي د پردي مړي وینه سټون کی پردی کور ته بمی خودون کی دا پلیت په جماعت کې په مانځه ولاړی کنه ولا چا دا ویلې چې لکه جماعت پلیت شو چا ویل او کوم متیازي چې علمونه چې کافر جماعت ته پلیت لګ دې گریوان کې وګورئ مسله څه ده قربانی کا یا وکس په وکس غوا غسته دا کدی وکسو کې د یو سړی پیسې پلیتې وې د یو سړی نو د دې شپږو نورم قربانی تباہ شو د دویم نه ده شوی په یو صف کې چې پاخه ظالم سره ولاړې واه چې پرانا ورځې خزه ولونه پردو دکاندارانو سرانګته چې هم در سره په مانځه ولاړی کني ولاړ نه خو پوخ تلای کني چیرې دې ټیلا ورکړه چې ماما لري شه زما مونږ به خراب شي لکه معتبري د چا غریب خزه خو بار نه ګرځي چې ګرځي د دې دا تاوري ګرځي مونږ خزه سکه چې بار ګرځي ته پوښښ په چاو ویلي نو عرض مې داو چې صحابه ورته غوسه شو چې جماعت کې پیغمبر ویل ما پرې دی چې متیازي وکي نیمه کې مبندوي بیمار وشي حکیمانه طبیعت تا ګورا کریمانه او مشفقانه طبیعت تا ګورا دا خصلت ځان کې پیدا کړي متیازي وکړي اوسګار شو علماء محدثین وایي چې د سړی ته د جماعت آداب نو معلوم ځکه په جماعت کې متیازي وکړي غالبا مولانا عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې خبره ده نه و خبره دا و دا باندې چې عاشق د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیال وکړو چې متیازم درلې او د معشوقې بیانم جاری دی که متیاز الذین د معشوقې بیان در نفوت کیږي
کنه زی التا ټینګې ده نشه